سجاد دننه پروت دی مزدوري کوله راوغورځېده ملا یې ماته شوه چې الله پاک په خپلو خپو باندې ودرئ او دی راپاسي چاته محتاج دي او زه انډې خرڅې کړم او زه پې د خپل بچي لپاره یو ډینو پټی راوړم دا زما زوی دی زلمی دی کټ کې راته پروت دی وایي چې یاره دی بابا نور څه کار نشته چې پیوډینو نو زه دړه بیمار یم بیا د الله خفه شم وچاړم یاره دې وایي دا ولې زول یم بس زه څه نشم کړی دی کې بسم الله الرحمن الرحیم اکثر د داسې ماتو ګوټو کورونو په شا ډېر غټ غم پروتي دا خمې پردې دننه ډېر غټ غم لري د رشکې سره تړلې یو کلی دی یو چم دی هغې له رالم او سجاد دننه پروت دی مزدوري کوله راوغورځېده ملا یې ماته شوه 4 کال وشو چې دی په کټ پروت دی نو قدرمنو د روژې میاشت ته الله به زموږ نه دا کار علي نو چې سهار شي خلک خپل روزګارونه لاړ شي موږ د خپل چم دردون لره شو راځه جی صاحب سجاد څنګه صحت ته ښه دی دا ښکلي چې پکټ شي قدرمنو بیا داسې درنې په کوڅو کې ګرځي او مزدورۍ کوي دا چې کوم هغې تاسو ته ښکاري د 4 کالو راسي چې کله دې پکټ شوی دی دا درنه ببو په دې کلي کې په دې چم کې ګرځي دا خرڅوي نو زه د کور قصې پرې رواني دا سجاد د دې کور مشرې زوی دی او همدا سړی لاړه ملا یې ماته شوه مزدوري کوله او سپیرو غورځېدل قدرمنو علاج ډېرو شو څه د پاسه 5 لک روپۍ په دو لګېدې خو دې ځای له رانغې اواز یې زموږ تر وږو شو رالو بیبي څنګه خیم السلام علیکم وعلیکم سلام د مزدورۍ چل درته بس دا بچی مې هوښ شوی دی 4 کال دی او په کټ راله پروت دی او موږ وله ډېر زیات خفه یو او پریشان یو موږ وایو چې دی الله پاک ښه کړي خو چې پریشن یې وله وکړو چا سره یې هوښ شوي وایي له پریشن وکړو د هغې نه پس بیا د ده دا زخمونه یې 4 کاله وشو موږ ځان له اوړه چیني نه راوړو او زه انډې خرڅې کړم او زه پرې د خپل بچي لپاره یو ډینو پټی راوړم دا پلار یې د دې نه جوړه شو 15 میاشتې پېښور کې تېرې کې دغه وړوکي بچی را سره یو د سره پلار سره او د ورور سره یو 15 میاشتې په مونږ باندې قرض مخته مونږ بیماران شو ډېر زیات دا د ګټې وټې هلکو دا مې د ګټې وټې زوی و واده و کور مې خپل نه و او کور مې دا راله د په لاسو په مزدورو اغشتې دی ډېر وړوکي دیاړې ته بار شوي وه او بیا مې ول دغه کمره جوړه کړه د اختر په شلې مې واده و د اختر نه 15 ورځې مخکې خوږ شو بس دی خوږ شوم لې ماته شوه د ده اوس جي نیم بدن کې ساه شته او نیم کې نشته او دې ته مونږ ډېر زیات خفه کېږو او سوځو او ډېر پریشانه یو او دې ښه کېږي خو زموږ وس دونه نه کېږي او دا چې تا هغې خرڅې دا کار دې کله نه شروع کړو دا مې د دې زوی چې زوی مې څنګه خوږ شو بس مونږ وایو چې چاله به وایو د چا نه قرضونه نشو غوښتې غریب سړي له څوک څه نه ورکوي نو دا چل درته چې دا په کوڅو کې د زوی تپوس کې رالی چا یو 2000 روپۍ راکړې ما پې دا کار روان کړو وایه جی صاحب نو بس زه به دا ووایم چې زه خو خپله دړه بیمار سړی یم نشم کولی خو مسله دا ده چې زه به د کلي خلکو د ټولو به زه ښه احترام السلام علیکم او زما رونو بیګانو زما تاسو ته دا خواست دی چې زه د پیسو وږې تږې نه یم دا زما زوی دی زلمی دی کټ کې راته پروت دی ما سره ټیک ده چې د کلي خلکو هم ښېګړه وکړه بار خلکو هم راسره وکړه الله دې قدر وکړي الله دې په خپلو ځوانۍ په خپلو بچو خوشحاله کړي خو زما ډېره زیاته مجبوري ده ما ته ډاکټر وویل چې بابا ستا دا زوی ښه کېږي خو په ده باندې 12 لک روپۍ خرچه ده دا راول دا دې وکړه دا به سیټ شي نو اوس هم چې کوم دی شکر الحمدلله د ده خپې چې مونږ وګورو نو داسې خپې راغونډې کړي اوچتې کړي
نو اوس د ده زخمونه سیوا شوي پیسو نه پاتې دی اوس. دا د پیسو نه پاتې دي زموږ ډېر زیاته کمزوري ده. مور چې د انډې خرڅوي زه پکې د ډب بیمار شوم دا 2 کاله زما وشو دغه شانتې پروت یم نو موږ ته ډېر زیات تکلیف و. دغه ماشوم زوی مې دی یو بل دی د دې په دې مزدورۍ کې بسي دې کې صاحب سم نشته خو بس موږ په دا خوشحالي وو بس په یوډین او پټای په موږ ډېر زیات خوشحالي وو. باقي چې کوم نه تورمان صاحب ماره سایکل لاکه د سجاد لپاره د ما لپاره ښه منډه تړلو وله الله دې قدر وکړي. دلته زموږ کلي کې ډاکټر دی هغه ته مې وویل نو هغه ما له په یوډین راکړه چې کاټن په دې به دې ټیک شي په دې پټو باندې نه جي نه نو په دې نه ټیکېږي چې خو بس په دې زه دغه خپل بیا ما ته دې زخمونه بیا وخولو نو زه بیا ډېر زیات خفه یم چې بیا په ما باندې دړه دوره شي نن خوب راځي هېڅ هم نه راځي. دا مو راته وده شه زه نه وده کېږم دغه شان ټوله شپه په کټ کې ناست یم نو اوس چې دا زخمونه مې بیا دي ورته جامې بدلولې پاکول زخمونه مې بیا ولیدل نو بیا ډېر زیات بېسوره شوم نو زما خو بس دغه خوب وي بس د ده خوب صاحب بس دغه ګنټه نیمه د ورځې خوب وکړي ګنټه نیمه د شپې وکړي نو بس الله په اسره باندې براتي والله د ټول مؤمن مسلمانانو مددگار شي او مېن مسله دا چې سجاده څنګه زویا خیمه شکر تا وای کنه یار ټیک ټاک تاسو دواګانې دي الحمدلله الله بخیر کی ها صحیح ده که خیر انشاءالله الله بخیر کی خجی ښه وای کنه سجاده وای پړسی دی ګلابا وایا بس زما خو دا زخمونه د دې نه ډېر زیات اوس چې کوم دی تنګ یم او بس اوس هم دا داسې سوځي او سوی کوي بس دغه مې دغه دی نو څوک زویا بس اسپتال او بس چې څه وس دسي بس دغه خبرې دي الله دې رحم وکړي دوی را دغه شان ناستي جړی دغه شانتې شپه ورځ دغه شانتې او جي نو ته سوي زویا نو بس زه به ورته زه خو ورته دا ویم چې بس الله راوستی او الله به یې رانالي دا په جړاګانو په دغه کې کېده نو دا به اوسه پورې ټیک شوې وه ښه شوې به وه دا مور د بار مزدوري کوي او جي بس دا دانډې خرڅوي 1500 روپۍ خوا دې خوا پاتې شي بس دا ګرځېدي شي بس په مده خپل کوشش کوي خپل دغه کوي دا بس چې بارزي ته هم خپه کې چته ویر اخلاص شي رونو غورځي او دا غم را سره درزونه خوري داونه کې هغه ونشي رشکه گاډي اخوا دی خوا دا غمونه بس خو بیا هم بس مجبوري ده صحیح ده سجاد خپل موبایل نمبر وای زویا 0310 25 90 357 دا نمبر بیا وای زویا 0310 25 90 357 په دې ایزی پیسه شته او جي شته به اجي صاحب دا ستاسو دي دا زما خورده ده جي سپی تیریږي ته چې راشه دي بس په دې ډېر بد حال تېرېږي جي مونږ ول ډېر زیات خفه کېږو خو به زمونږ هم وس نه کېږي زمونږ هم کور د کرایه دی بس کمزور بېوسه یو او دی چې دی نو دی خو مضبوط لاس غواړي امداد غواړي چې پیسه ورته ستاسو په دې قام خیل کوم څوک تکړه سړی نشته چې ودرېږي یاره داسې څوک نشته نه دی ولاړ څلورو کالو کې نه نه نشته چې مزدورۍ لره ووتې نو خپل خپلوانو سوي چې پلان کې خو سګۍ خرڅوي نه 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 هېڅ هم نه دي ویلي نه هېڅ هم نه دي ویلي چې هګۍ خرڅوم به بس بالټې واخلم او دې وړو له ورکوم دې بچو له یو مې د ده نه غټ زوی دی دوی د سره کوي. هغه هم را سره هم خرڅوي دې هم خرڅوي زما ستاسو نوم دی زویا زهيب زهیب په دې دردونه راځي په سجاده او جي نو تاسو په دې کور کې څه غلي چې کله په دې دردونه شي بس بیا هسپتال ته بوزو تاسو سره د هسپتال پیسې وي زویا کنه نوی بس بیا د انډې خرڅونو ته مو سره ګرځي زویا او جي لري لري ځای نه بس د نږدو لزو او جي دا په اجازه ته خپه کېږي او جي دې چې روغ وتاله خو بیا سره وړي کنه او جي دا په کم کور کې چې مونږ ولاړو د سجاد درې مزدورۍ نه وته دا چې کوم ودانی ښکاری نو دا سجاد ډېر نره لک د نره مزدوري کړې ده او دا د ډېر د نره مور زوی دی خو قدرمن یو اسمیخ دې کټ لرا وسته د دې علاج کې دی شي علاج کې دی شي خو سبب لګي پیسې غواړي نو د روزه کې قدرمنو دا پروګرامونه زموږ سلسله چلیږي دا همیش په شان زموږ ژوند دی کې تیر شو دا نمبر تاسو ته چلیږي دا د ماشوم پاک سجاد نمبر دی 14 کلنو چې د سردا حادثه شوملې ماته شو کویدن وغیرہ ختم شو واده تیار او هر څه لاړل قدرمنو یو ژوندې سړی په لاش کې بدلیږي
او مو پلار ورته جاړي دا صرف خبرې کوي او دوی دلته خوراک نه کوي، دوی صرف اوښ کې خوري، همداسې به وي نو. او جی او بالکل دغسې ده. ستاسو دړه د خوږېدو سي زما دړه د خوږېدو ده چې الله پاک په خپلو خپو باندې ودرئ او دی راپاسي چاته محتاجه دي. زه په خاورو کې پروت یم، دی الله شکر دی سجاد چاته محتاجه نه دی. ولې چې سجاد ما سره ډېرې خوارۍ کړي دي، ډېرې غریبۍ درته راسره کړي دي. وجه دا ده چې بس د الله طرفه وه پوه نه شوم، بس انسان مړ شي بیا دا مرګ نه وي. خو نه بیا هم خفه شم چې رب العالمینه خپله خدای دې رانه په خپلو خپو ودرئ. ولې چې ډېره غریبي ده، ډېره بېوسي ده او که چاته نږدې کېږې نو خاندي در پورې خندا در پسې کوي. وایي چې یاره دی بابا نور ته کار نشته، چې پیوډینو نو زه دړه بیمار یم، بیا د الله خفه شم جاړم. یاره دې وایي دا ولې زولې بس زه څه نشم غیر دی کې. او دا دی الله پاک سره ستاسو د ټولو مؤمن مسلمانانو قدر او عزت وکړي. الله مو ګل ګلزار او غوړېدلې بازار ساتئ. زه سجاد الله ودې روغ کړي. صحیح ده انشاءالله. یو ډېر تکړه سړی او د ډېر مضبوط سړی سترګو له راغلی دا اوښ کې قدرمنو د بېوسۍ یو حد لري. دا اوښ کې د سړي سترګو لاسې نه راځي. موږ سړي ډېر مضبوط یو الحمدلله. خو قدرمنو د بېوسۍ یو حد چې تمام شي بیا جوسې داسې شي. دا ښکلي کردارونه دا د مزدورو نه دي. دوی له به دا بچیان وړي، دوی به یې خوري، دوی خو به په جانماز ناست دي، دوی خو به تسبیح اړوي. خو دا دواړه ریز مریض شو. قدرمنو ضرور ورسره ودرېږئ. دغه نمبر موږ تاسو ته سجاد کېښود چې په دې ایزي پیسه هم شته او که ستاسو له کبله الله پاک تاسو وسیله کړي او دا سجاد ودرېده دا سړی به ساه والي. دعا ډېره کوه جي صاحب، دعا ډېره کوه.